د دوو کورنیو ترمنځ د کلونو دښمني په دوستۍ بدله شوه. د جلال آباد ښار اتمې ناحیې اړوند قاسم آباد کلي کې د عبدالرحمن او حاجي ایوب جان د کورنیو ترمنځ 2 کلنه دښمني د ننګرهار ولایت مسؤلینو، دیني علماو او د ځایي مشرانو په هڅو نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې حل او فصل شوه. دغه دښمني چې د ځمکې په سر راپېښه شوې وه، د دواړو کورنیو غړو ترمنځ د یو تن د مرګ سبب شوې وه. په یادو مراسمو کې دیني عالم شیخ القرآن والحدیث عمر ګل په خپلو خبرو کې د شریعت په رڼا کې د دښمنۍ په اړه دواړو کورنیو ته هر اړخیزه وینا وکړه او له خلکو یې وغوښتل چې خپلې ستونزې د شریعت له لارې حل او فصل کړي. د عبدالرحمن د کورنۍ یو تن مشر حاجي محمد امیر خان د ځایي مسؤلینو، دیني عالمانو او قومي مشرانو څخه مننه وکړه او زیاته یې کړه: موږ ته په سترګو په لیمو کې منظوره ده. دا د موږ پیران دي، دا د موږ د دین ستنې دي، علما دي. دا موږ ته چې دوی هر څه فیصله کړي موږ ته قبول منظور ده. د حاجي ایوب جان د کورنۍ غړي امیر محمد خان په یاده فیصله د رضایت ترڅنګ له ټولو مصلحینو مننه وکړه او زیاته یې کړه: ټول دوستان راغلي دي، علما خپل قومندان صاحب د لیوا هم چې اوس پیلنې دوه لیوا قومندان ده، نور علما، شیخ صاحبان، د قومي مشران د کابل ولایت نه، ننګرهار ولایت نه، ټولو ځایونو راغلي وو. د هغوی په حضوردات کې دا فیصله ابلاغ شوه، خلاصه شوه او نور باقي دوستانو او افغانانو ته دغه هیله ده چې دغسې بعضې پیښې کلي او کور کې پیښېږي، هغه د اسلامي امارت د مشرانو او د مجاهدینو د علماو له لارې نه کلي او کور کې حل شي، چې نور ته نه مطلب اوږده نه شي او قصه ته نه خرابه نه شي او لنډه کوتا د مشرانو په برکت باندې خلاصه شي. او خپله خصوصا زه چې د قضیه کې یو جانب وم، د ما د خوا نه دغه پیښه د بچیانو له خوا نه شوې وه، د ګاړو قوم ته او دغو علماو ته چې په دې مسله کې ګرځېدلي دي، له خدای نه ډېر اجرونه غواړم او خدای د دوی سره ډېر ښه وکړي. په دې مسله کې ډېر خلک ستړي شوي وو، خو دوی علماو د شیخ صاحبانو له برکته نن په خیر سره پای ته ورسېده او دعا یې پکې وکړه او دا مسله خدای حل فصل کړه. همدارنګه د یادو مراسمو په اړه پخوانی امنیه قومندان او د سرحدي لوا اوسنی قومندان مولوي صاحب محمد نظامي داسې وایي: د عبدالرحمن د کورنۍ له خوا نه چې د خاک جبار ولسوالۍ اوسېدونکي دي، او بل طرف ته حاجي صاحب نعیم دوی کورنۍ چې دوی د کورنۍ نه یو کس قتل کړی و، په شهادت یې رسولی و 1 کال وړاندې. اوس د منطقې د علماو کرامو او د سپین ږیرو په هماهنګۍ باندې او د دوی په هڅو باندې الله جل جلاله دوی دغه لویه موضوع چې دښمني وه، قتل پکې سوی و، الله جل جلاله د دې سپین ږیرو قومي مشرانو په توسط باندې دا مشکل سره حل کړ او اوس د دوی دغه مسله ختمه شوله. تاسو دا خلک ولیدل چې د هغې په پای کې کوم فیصله سوې وه هغه هم اورېدل شوه او دا د منطقې ټول قومي سپین ږیري جانبین غاړه تر غاړه سو او آینده لپاره دا مشکل به الله تعالی ابدي سره ختم کړي. دغسې پیښې تر دې وړاندې هم رامنځته شوي دي چې د دیني عالمانو او قومي مشرانو په مرسته حل او فصل شوي دي.